این پیام به کمک مالی دفتر یونسکو به شما تقدیم می گردد. د مطالعې ارزښت د انسان له پیدایښت سره سم له هغه سره عقل او شعور موجود وي، خو په لومړیو کې همدا عقل خام وي چې د ورځو په تېرېدو سره یې کرار عقل پخیږي او په هغه شیانو پوهیږي چې مخکې پرې نه پوهېده. د عقل د پرمختګ یو لامل هم مطالعه ده چې یو انسان خپلو موخو ته رسولی شي. د مطالعې د ارزښت په اړه الله جل جلاله په خپل سپېڅلي کتاب قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دي: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ نن سبا چې نړۍ څومره پرمختګ کړی ده، دا ټول د مطالعې برکت ده، او هغه هیوادونه چې وروسته پاتې دي په حقیقت کې د هغه هیواد خلک له مطالعې څخه لرې پاتې دي. انسان هر ډول مطالعې ته اړتیا لري چې باید یې وکړي، خو تر هر څه د مخه باید الهي کتاب قرآن عظیم الشان مطالعه شي، ځکه قرآن عظیم الشان هغه کتاب ده چې د ژوند ټولې لارې چارې او ټول علوم پکې رانغاړل شوي دي، او وروسته بیا نور کتابونه مطالعه شي. پخواني ارواپوهانو ویلي چې په نړۍ کې 3 ډوله ذهنونه شتون لري: یو کمزوری ذهن، 2 متوسط، 3 پیاوړی ذهن. که یو انسان لږ مطالعه هم وکړي نو کمزوری ذهن به په متوسط او متوسط ذهن به په پیاوړی ذهن بدل شي. این پیام به کمک مالی دفتر یونسکو به شما تقدیم گردید.